بسم الله الرحمن الرحيم. آیا فکر کوئ هغه انسانان چې د میاشت یا کال سلګونه زره ډالر عاید لري همدوی بریالي او نیکمرغه دي؟ آیا فکر کوئ مال انسان ته رښتینې خوشحالي، سوکالي، نیکمرغي او هر څه ورکولی شي؟ راځئ همدا پوښتنې د ګټې او تاوان په رښتینې تله باندې وتلو. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله تعالی په زمانہ یا په عصر باندې قسم خوري او وایي چې انسان په تاوان کې دی، مګر هغه انسانان مستثنا دي چې ایمان راوړي، نیک عملونه کوي او تواصوا بالحق په حق باندې سپارښتنه کوي، وتواصوا بالصبر او خلکو ته په صبر باندې نصیحت کوي چې صبر وکړي. دی آیت ته پکاتو یا دی صورت ته پکاتو انسان په تاوان کې دی، مګر هغه چې همدغه صفات ولري. مال انسان ته ګټه نه رسي او انسان له تاوان نشي بچ کولای. نو هغه انسانان چې لکونه ډالر عاید ترلاسه کوي خو له خپل خالق سره اړیکه ښه نه وي یا الله تعالی ترې راضي نه وي، دوی په حقیقت کې تاوان کوونکي یا زیان کوونکي دي. ځکه دا دنیا داسې نظام دی چې مرګ پکې هر څه ختموي. د مالدار مال ختموي، د فقیر فقر ختموي او د هر انسان چې هر څه لري په دې دنیا کې پای مومي له مرګ سره. یوازینی شی چې انسان سره آخرت ته لار پیدا کوي هغه نیک عملونه او ښه کارونه دي، مال نه دی. خو دغه مال که په ښه لاره وکارول شي انسان ته په آخرت کې هم ګټه رسي، که صدقه شي، که په نیک کارونه وشي، که په نور هغه کارونه وشي چې انسان ته په آخرت کې ګټه رسي. په خپل ژوند کې د هر کار لپاره یوه قاعده ځان ته وټاکئ. هر کار چې کوئ مخکې ترې دا فکر وکړئ چې آیا دغه کار که څه هم په دې دنیا کې ګټه کوي آیا په آخرت یې هم اغیز شته؟ د دې دنیا نه د تلو پر مهال در سره ګټه کولی شي، مرسته در سره کوي؟ که ځواب مو ورته هووي هر کار چې وي ویې کړئ، خو که ځواب مو منفي وي د آخرت پام هم مه هیروئ. خو په داسې حال کې چې د دنیا هم یو څه بهره واخلئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ښه لاره راښودلې ده. هغه صلی الله علیه وسلم وایي هر انسان چې مري درې شیونه په دنیا کې پاتې کیږي. یو هغه علم چې خلکو ته رسولی، بل هغه اولاد چې د پسې دعا کوي، او بل جاریه صدقه. جاریه صدقه هغه څه دي چې انسان پرې له خپل مرګ وروسته هم خلکو ته ګټه رسولی شي. دغه درې شیونه هغه څه دي چې له مرګ وروسته هم تاسې ته ګټه در رسوي، اجرونه یې در رسیږي او الله تعالی ته د ښه ثابتېدو لپاره دلیلونه کیدای شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.